د مشال رادیوي مجله. د مشال رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. زه نجیب امیر یم او د مشال رادیوي مجلې په دې برخه کې یو آنلاین یا پرلیکه مشاعره درته لرو. په دې مشاعره کې له ما سره وهمي ورکزی صاحب برخه اخلي، ورسره به بریال یوسفزی صاحب وي او همدارنګه ارشاد یوسفزی صاحب به راسره وي. دې درې واړه له پښتونخوا نه راسره دي. زه په پراګ کې یم، نو زه به یو ته نوبت ورکم، دوی به د ځان په اړه لنډې خبرې وکړي او بیا به خپله مشاعره شروع کړو. نو سر کې زه ورځم وهمي اورکزي صاحب ته. وهمي صاحب ستړي مه شئ، په خیر راغلی او خدای مو راوله. مننه امیر صاحب، تاسو ته هم سلامونه، نیکې هیلې احترامات، خوشحاله اوسئ. کور مو ودان. زموږ اوریدونکو ته که د ځان په اړه لږ څه لنډ معلومات ورکړئ. سمه ده امیر صاحب، وهمي اورکزی د دې په نوم باندې پېژندلی کېږم. پښتو ادب سره مې علاقه ده. په خیبر پښتونخوا کې د ټل نومې سیمې اوسېدونکی یم. هغلته پیدا شوی یم، رالوی شوی یم او اوس مهال په پېښور آیت آباد کې استوګن یم. ډېره مننه ستاسو د معلوماتو نه. بریال یوسفزی صاحب، تاسو ته هم په خپرونه کې هرکلی وایم. ډیره زیاته مننه امیر صاحب، ستاسو اوریدونکو ته سلامونه. کور مو ودان، ژوندي اوسئ. تاسو که د ځان په اړه لږ معلومات اوریدونکو ته ورکړئ، د خپل چم مالت په اړه یو څه ورته ووایئ. جی، زما نوم بریال یوسفزی دی او زه د سوات او په سوات کې بیا د چوپیال سیمې سره تعلق ساتم او پښتو ادب کې شعر او نثر دواړه لیکم. جی ډیره مننه. او ارشاد یوسفزی صاحب، تاسو ته هم په خپرونه کې هرکلی وایم. ډیره مننه امیر صاحب، خوشحاله اوسئ. کور دې ودان، ژوندی اوسئ. ارشاد خان، ته که اوریدونکو سره خپل تعارف وکړي. زما نوم ارشاد یوسفزی دی، د شاپور شنګلې ولسوالۍ سره مې تعلق دی او همدلته پاتې یم. پښتو شعر او ادب سره مې د تېرو 6 کالو نه تعلق دی. صحیح. نو درنو اوریدونکو، تاسې د میلمنو تعارف واورېد. ما مخکې م یادونه وکړه چې وهمي اورکزی صاحب راسره دی په دې پرلیکه آنلاین مشاعره کې. بریال یوسفزی صاحب دی او ارشاد یوسفزی صاحب دی. له دوی به د دوی شاعري اورو. نو زه به په سر کې لاړ شم. وهمي اورکزي صاحب ته هغه په پېښور کې دی. وهمي صاحب، زموږ اوریدونکو ته څه اوروئ؟ نو زموږ پېژندګلوي خو د ادب په حواله وشوه، نو په کار ده چې شاعري ورته واورو. بلکل. نو ستاسو خوندوره شاعري به اوریدونکو ته اورو. په ټولنیزو رسنیو خو خلکو ستاسو شاعري ډېره اورېدلې ده. تاسو فعاله یاستئ، هلته نه یوازې خپله شاعري خلکو ته وړاندې کوئ بلکې د نورو ملګرو هغه ښایسته کلامونه هم په ډیجیټل بڼه پرلیکه په یوټیوب او په نورو ټولنیزو رسنیو تاسو خپروئ. نن موږ ممنون یو چې موږ له مو هم موقع راکړه چې زموږ له لارې ستاسو شاعري زموږ اوریدونکي واوري. نو زه هم غوږ یم تاسو ته، او زما 2 نور میلمانه چې دي، ارشاد یوسفزی او بریال یوسفزی صاحب، دوی هم تاوري. نو دوی کولی شي تاسو له پکې کوم شعر خوښ شو داد هم درکړي. همداسې صحیح ده که نه ملګرو؟ سمه ده. صحیح. نو ارشاد اورکزی صاحب، مهرباني. امیر صاحب، ستاسو د ټولو په اجازه د یو غزل در سره شریکوم. ارشاد. د هغې مطلع څه په دې ډول ده: ارشاد. عمل او علم چې ملاو شي، یعنی عمل او علم چې ملاو شي، یعنی د فکر غوټه به کولاو شي، یعنی واه څومره ښه. فطرت بیا هلته دریم سیز زیږوي. فطرت بیا هلته دریم سیز زیږوي، چرته چې 2 سیزه ټکراو شي، یعنی واه واه. لکه نقطه ژوند پساو شي، یعنی لکه نقطه ژوند پساو شي، یعنی چې دایره سړی نه تاو شي، یعنی خولې حال د ویرې وایي په مخ. خولې حال د ویرې وایي په مخ، څوک چې زړه کې هم غبراو شي، یعنی څومره ښه. خولې حال د ویرې وایي په مخ، څوک چې زړه کې هم غبراو شي، یعنی ځینې کیسه لکه الوتې خاوره، ځینې کیسه
لکه الوتې خاوره هسې هوا کې تاو را تاو شي. یعنې ډېر ښه. امیر صاحب د غزل مقطع ده: د دنیا زړه ډک وي تش نه وي اورې، د دنیا زړه ډک وي تش نه وي اورې، وهمي ته ځای پکې پیدا وشي. یعنې واه دا که بیا راته وایي امیر صاحب ډېره مننه. د دنیا زړه ډک وي تش نه وي اورې، وهمي ته ځای پکې پیدا وشي. یعنې څومره ښایسته غزل مو راته واورو وهمي اورکزي صاحب، ډېره زیاته مننه. یقینا مونږ ستاسو له شعره خوند واخیسته، زمونږ ګران اورېدونکو به هم له دې ښایسته شعر نه ډېره زیاته مزه اخیستې وي. خوند کوي، د یارانو محفل وي، دا د مینې محفل وي. او اوس په ورشو بریال یوسفزي صاحب خواته، دی په سوات کې دی. بریال صاحب څه راته اوروئ د خپرونې په دې برخه کې؟ جی زه به یو غزل ووایم، خو د غزل نه مخکې داسې مختصر جملې نظم دی. ارشاد. د دې نوم دی خپرونه، دا چې تاسو ته ډالۍ وي. ارشاد دی. جی اف ام ریډیو کې د شعرونو خپرونه پیل وه. اف ام ریډیو کې د شعرونو خپرونه پیل وه او د هوا په چپو یعنی هاسټل کې مې یوازې اورېدله ځان له. اف ام ریډیو کې د شعرونو خپرونه پیل وه او د هوا په چپو یعنی هاسټل کې مې یوازې اورېدله ځان له. د ټلیفون په کرښه په خپرونه کې لګیا همکار ته همهغه چا زما شعرونه ویل چې تېره ورځې زه پرېښې وم، چې تېره ورځې زه پرېښې وم. انځوریز نظم دی، ښکلی خیال دی پکې. ډېره مننه بریال یوسفزي صاحب. اوس به غزل اورو. د غزل دی د دې مطلب ده چې دا چرته ځي ړنګ اندامونه خوځوي لګیا دي. دا چرته ځي ړنګ اندامونه خوځوي لګیا دي، چپې لامبو وهي لاسونه خوځوي لګیا دي. مننه. او د بل شعر دی چې لکه یوې بلې ته سترګو کې خبرې کوي، لکه یوې بلې ته سترګو کې خبرې کوي، هوا کې پاڼې خپل سرونه خوځوي لګیا دي. ډېر ښایسته. مننه. او د بل شعر دی چې د ډنډ په سر کرکڼې ونونه پرېوځي رو رو، د ډنډ په سر کرکڼې ونونه پرېوځي رو رو، نری نری د اوبو ولونه خوځوي لګیا دي. ډېر خبریال صاحب. مننه. او د بل شعر دی چې بارانه ودرېږه خوشبویي د جامو نه خیږي، بارانه ودرېږه خوشبویي د جامو نه خیږي، ساس کې د څانګو کې ګلونه خوځوي لګیا دي. ډېر ښایسته. مننه. او د بل شعر دی چې مننه چرته د نوي غوندې جنګ فضا به دلته راوړي، چرته د نوي غوندې جنګ فضا به دلته راوړي، خلک د ټوپکو کنداغونه خوځوي لګیا دي. مننه. او د بل شعر دی مقطع ده چې چرته یې خوب نه ناپامۍ کې ویښوي بریاله، چرته یې خوب نه ناپامۍ کې ویښوي بریاله، زلزلې دلته یعنی غرونه خوځوي لګیا دي. او دا چرته ځي ړنګ اندامونه خوځوي لګیا دي، چپې لامبو وهي لاسونه خوځوي لګیا دي. مننه. ډېره زیاته مننه. ښکلی شعر مو واورو بریال یوسفزي. درنو اورېدونکو له مشال رادیو نه په مشال رادیو مجله کې آنلاین یا پر لیکه مشاعره اورئ. ما سره وهمي اورکزی صاحب او بریال یوسفزي صاحب او ارشاد یوسفزي صاحب په دې مشاعره کې برخه اخلي. وهمي صاحب او بریال صاحب خپله شاعري در واوروله. اوس ورځو شانګلې ته، هلته زلمی شاعر ارشاد یوسفزي دی. ارشاد تاسو ته به موږ ارشاد ووایو، مهرباني. ډېره مننه امیر صاحب. زه در سره هم څه غزل شریک کړم. ارشاد ته د مطلب ستا د قدم د خاور لاندې به زه ږدم خپل ځان، ستا د قدم د خاور لاندې به زه ږدم خپل ځان، د سمندر په شانتې غلی غلی وړم خپل ځان. ډېر ښه. زما د ستوري څوک دی ما پسې دې نه رادرومي، زما د څوک دی ما پسې دې نه رادرومي، که پوهه نه یا دی او یا سې زما خپل ځان.
ډېره مننه. زما دا سوری څوک دی ما پسې د نه راجرومي که پوه نه شو نو یا دی او یا سېزمه خپل ځان د مینې اور کې به تر ټولو وړاندې ځان سېزمه د مینې اور کې به تر ټولو وړاندې ځان سېزمه دغه دریاب کې به اول لو کوم خپل ځان زړم پوښتن دی نو ستا له دره نه صبرېږي زړم پوښتن نه دی نو ستا له دره نه صبرېږي ځکه هر څومره ستا له دره راوم خپل ځان. دا شعر بیا ووایه ارشاد صاحب. ما هم تادي وکړه ارشاد راغلی نه وي ما هم تادي وکړه ارشاد زه راغلی نه وي تا هم اوچت کړه په تادۍ باندې قدم خپل ځان. ارشاد یوسفزی صاحب ډېره زیاته مننه. درنو اورېدونکو زلمی شاعر ارشاد یوسفزی له شانګلې را سره دی او په آنلاین مشاعره کې برخه اخلي. د دوی لاین لږ کلیر نه دی خو بهرحال د دوی شاعري تاسو واورېده ښکلې شاعري کوي او زموږ مشاعره به روانه وي. د خپلو مېلمنو نه به یو شعر بل هم اورو. نو دا ځل ورځو اول بریال یوسفزي صاحب خواته او د هغوی نه د هغوی یو بل شعر هم اورو. بریال یوسفزي صاحب دا مهال په سوات کې دی او زموږ سره په دې مشاعره کې برخه اخلي. بریال صاحب مهرباني. جی د غزل د دې مطلب ده چې د نور سیره چې راتلله روشندان کې د نور سیره چې راتلله روشندان کې شیشه ولې پړخېدله روشندان کې. ډېر بهدونه مننه. دا شعر دی چې هغه مخامخ کمره کې به څوک وي خو هغه مخامخ کمره کې به څوک وي خو رڼایي چې راوتله روشندان کې. مننه. او د بل شعر دی چې مجسمه خاموشي ماتوله مجسمه خاموشي ماتوله د غړیال ټقا ختله روشندان کې. مننه. او د بل شعر دی چې تنگ راغلی و د قید سختي سزا نه تنگ راغلی و د قید سختي سزا نه یو قیدي جړه کوله روشندان کې. او د بل شعر دی چې په باران کې د پنکې ضرورت نه و په باران کې د پنکې ضرورت نه و هوا یخه شان راتلله روشندان کې. او مخته ده چې د سیل ځای به یو هم دغه و بریاله د سیل ځای به یو هم دغه و بریاله یو مرغۍ چې کېناستله روشندان کې روشندان کې. ډېر ښه. مننه. ډېره زیاته مننه. درنو اورېدونکو دا بریال یوسفزی و چې تاسو ته خپل غزل وړاندې کړ له مشال رادیو آنلاین یا پر لیکه مشاعره اورئ. اوس نوبت رسیږي وهمي اورکزي صاحب ته. وهمي اورکزي صاحب له پېښوره را سره دی خو دوی د ټل دی او له تېرو څو کلونو نه ښایسته شاعري کوي. محفلونو کې به هم تاسو مخامخ هم لیدلی وي او په ټولنیزو رسنیو هم خپله شاعري خپروي. وهمي صاحب دې شیبو ته مو څه ساتلي؟ دا یو غزل بل دی دا به هم در سره شریک کړم خو تا نم زمونږ دا غوښتنه ده امیر صاحب ته یو دوه کلمونه موږ سره بیا شریک کړه. مننه. زه به هم درته اخره کې یو څه ووایم مهرباني. او زه به د فلحال د یو غزل مخې ته راغلو دا به در سره شریک کړم. د دې مطلع څه په دې ډول ده څهرې زنې د علم راسسیږي فلسفې څهرې زنې د علم راسسیږي فلسفې فارغې که د ذهن کنستلو کې مصروفې. څومره ښه. څهرې زنې د علم راسسیږي فلسفې فارغې که د ذهن کنستلو کې مصروفې. پیاده هم ځې سړک نه هغه پورې غاړه هم ځې پیاده هم ځې سړک نه هغه پورې غاړه هم ځې دا ګاډي ولې نه ګورې په سترګو بې وقوفې. درزېږه په درزا کې دې ډوبېږه را ډوبېږه درزېږه
په درزا کې دې ډوبېږه را ډوبېږه زړګیه د سینې په لفافه کې به ملفوفې واه ډېر ښه پر کیفه تازګي را بخې مړاوې غوندې روح ته پر کیفه تازګي را بخې مړاوې غوندې روح ته هوا سمه د هغه پیر د خولې راوتې چوفې ډېر ښایسته مننه د غزل مکته ده زمونږ مرتبه وهمي یوه خو عنصر دوه دي زمونږ مرتبه وهمي یوه خو عنصر دوه دي زه څومره معتبر یم اورې ته څومره معروف یې مننه مینا خوشحاله اوسې ډېره مننه وهمي ورکزی صاحب ډېر ښایسته غزل مو وړاندې که له خوندونو له معنا ډک غزل اوس به ارشاد یوسفزي صاحب ته نوبت ورکو ارشاد یوسفزي صاحب د خپرونې دا شیبې تاسو ته ځانګړې دي اورو مو ډېره مننه صاحب غزل نه دوه ډېرونه دي چې ارشاد دنیا په اندرون کې مې د قبر غوندې ده دنیا په اندرون کې مې د قبر غوندې ده دنیا په اندر کې مې د قبر غوندې لا دا خوږه میوه د صبر غوندې ته بیا ووایې ارشاد صاحب وایې لاین بیخي صفا نه دی بخښنه دنیا په اندرون کې مې د قبر غوندې ده ته لاړې دا خوږه میوه د صبر غوندې ده زه وچ لرګی او ستا د تنزیه غوندې خبره زه وچ لرګی او ستا د تنزیه غوندې خبره زما لپاره هسې هم د تبر غوندې ده او همداسې د غزل مطلب ده ارشاد چې رڼا ورځ را باندې شپه شي نو رڼا شي راته چې رڼا ورځ را باندې شپه شي نو رڼا شي راته یوه ارزو غلی شي بله په جړا شي راته خپلو شهیدو ارمانونو پسې ځان وجنم خو زندګي سترګو کې مسکی شي په خندا شي راته زړه مې زمانه هم سیوا د یار غوښتنه کوي څنګه بیواره په سینه کې په درزا شي راته یا به زما کمې پوره شي یا به بل څه وشي د زمانې اشنا بدل شي ناشنا شي راته مینه او امن مینه امن مینه او امن مینه امن سپینې کونترې په بلای باندې ګویا شي راته زه یې لټون کوم چې ولې به ورک شوی وي دی په ځان کې ورک ارشاد که بیرته را پیدا شي راته ډېره مننه ډېر ښکلی غزل ارشاد یوسفزي صاحب ډېره زیاته مننه نو درنو اورېدونکو د مشال راډیو نه آنلاین مشاعره کې د ارشاد یوسفزي صاحب شعر تاسو واورېده مخکې د وهمي صاحب او بریال یوسفزي صاحب شاعري هم تاسو واورېده نو ما ته مخکې وهمي صاحب وویل چې ته هم څه واوروه نو ما خو ویل چې زیات نه زیات ستاسو شاعري وړاندې کړه اورېدونکو ته کلام به درنه واورو امیر صاحب صحیح نو بس نو زه به درته خپل یو شعر وړاندې کړم په دې هیله چې ستاسو خوښ شي ارشاد مننه ستوري دې لمن کې ستارې شي پیالې پورته شي مننه ستوري دې لمن کې ستارې شي پیالې پورته شي اوښکې دې په سترګو کې ډیوې شي پیالې پورته شي مننه او ګران وطن کې ګرانه ده چې داسې ورځې هم راشي ګران وطن کې ګرانه ده چې داسې ورځې هم راشي سمې به آبادې میکدې شي پیالې پورته شي
او ډېر مننه. وړاندې شعر دی وهمي صاحب. درد استا زغملم آسان نه دی لاره ورکه شي. درد استا زغملم آسان نه دی لاره ورکه شي، جوړې چې ترمنځ فاصلې شي پیالې پورته شي. او مننه. درد استا زغملم آسان نه دی لاره ورکه شي، جوړې چې ترمنځ فاصلې شي پیالې پورته شي. بریال صاحب شعر عرض دی. توره شپه زرینه شي. مننه. توره شپه زرینه شي، بیا مینه 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 شي. مننه. توره شپه زرینه شي، بیا مینه 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 شي. سپین مخ راښکاره له لوپټې شي پیالې پورته شي. او مننه. او ارشاد صاحب شعر عرض دی. کله چې یارانو سره لارې د زړه بیلې شي، کله چې یارانو سره لارې د زړه بیلې شي، کله چې مارانو سره شپې شي پیالې پورته شي. او مننه مکوم. کله چې یارانو سره لارې د زړه بیلې شي، کله چې مارانو سره شپې شي پیالې پورته شي. او هغه سترګې نه ګوري چې کور غوندې سکون لري. هغه سترګې نه ګوري چې کور غوندې سکون لري، ورکې چې د مینې سرچینې شي پیالې پورته شي. مننه. فرض که داسې شپه په مونږ راغله ته به څه وایې؟ مننه. فرض که داسې شپه په مونږ راغله ته به څه وایې؟ ماتې که ملا زمونږ توبې شي پیالې پورته شي. مننه ارشاد صاحب. وای فرض که داسې شپه په مونږ راغله ته به څه وایې؟ ماتې که ملا زمونږ توبې شي پیالې پورته شي. او خوب نمامره میکده کې خرابات کوم. مننه. خوب نمامره میکده کې خرابات کوم، پیغلې نساګرې را نږدې شي پیالې پورته شي. ډیره مننه چې دومره ډیر داد مو راکړو. زما دا شعر دومره ښایسته نه دی خو تاسو ما ته ډیر داد راکړئ. ډیر ښه کلام دی سره شریک کړو امیر صاحب. ډیره مننه. نو وهمي صاحب ډیره مننه چې مینه دې وکړه او په دې محفل کې در سره برخه واخیسته. تاسو نه هم ډیره زیاته مننه چې خپل خبرونه کې مو ظاهر کړو. خوشاله اوسئ. بریال یوسفزی صاحب یو جهان مننه د سوات ښایسته سیمې نه له موږ سره وي او زمونږ د محفل د خوندور کړ. ستاسو هم مننه. ښه ساته. خوشاله اوسئ. مننه. او ارشاد یوسفزی صاحب تا د الله لوی شاعر کې اوس هم ډېره ښه شاعري کوي او په هغه هیله چې بیا هم در سره مخامخ شو او ستا د ښایسته شاعري خپل اورېدونکو ته وړاندې کړو. ډېره مننه. امین. مننه ورشه. ګران اوریدونکو تاسو ټولو نه هم مننه چې موږ ته غوږ وایي. موږ برداشت کړلو او زما سره چې کوم ښکلي میلمانه وو د پښتونخوا نه د دوی د نادره شاعري تاسو واورېدله. نو له دوی نه هم مننه. تاسو ټولو نه هم مننه. او تر بیا چې داسې یو محفل کې داسې ګلالي خلک تاسو ته مخامخ راولم خپل کوربه نجیب امیر ته اجازه ورکړئ. ښه او آباد اوسئ. ډېره مننه. د فلم، هنر، ادب او کلتور په اړه نوې خبرې. الف جان خټک نو 1913 د هغې پیدایش و. راپورونه او مرکې. زه فلم سټار اسف خان تاسو سره مخاطب یم. د مشال ریډیو تاسو ټول آشنا امان خبرې کوم. فلم سټار زه د پښتو فلم سټار شاهد خبرې کوم. د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل. تا چادر لمګلې زروارک ته خدای بندا. د نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي. cortometraggio va a Darling di Saim Sadiq. मराठों के खिलाफ जाने वाला अहमद शाह अब्दाली. دا هر څه په مشال راډیوي مجله کې.